راشه کای ګوري د وطن د غرو لمنې دي راشه کای ګوري د وطن د غرو لمنې دي شنې پکې نخترې تورې تورې یې ګورګورې دي تاسو به ډېر شي ویډیوګانې کتلي خو ګورګورو باره کې به تاسو هېڅ کله ډېر نایابې ویډیوز دي په پښتو کې چې تاسو هغه کتلي وي او لیدلي او خوند هم یې اخیستی وي خاص کر د دې انفارمیشن ګورګورو باره کې تاسو سره به معلومات نه وي چې دا ګورګورې دا څنګه وي په کوم ځای کې کېږي په کومو علاقو کې کېږي او دا صحت لپاره څنګه وي ښه نو دې ویډیو کې به زه تاسو ته راځم د دې سیر به تاسو ته کوم چې دا څنګه کېږي دا په کوم ځای کې کېږي په کومه ونه کې کېږي او دا خلک څنګه راشو کوي دې لپاره څومره محنت کوي نو دا یو غریز یعنی دا یو داسې ځنګلي بوټی دی دا په خپل راختلی دي قدرتي طور باندې په خپل په غرونو کې راختلی دي او ډېر زیات عمر یعنی ډېر زیات کلونه دا اخلي چې دا غټ شي او بیا میوه نیسي ستاسو لپاره خو یوه خبره زه تاسو ته وکړم چې دا بوټی اوس نایابه کېږي یعنی ختمیږي ورو ورو کټیانې د دې روانې دي نو دې به تشې قیسې هغه تاسو ته پاتې شي په شعرونو ګانو کې او د مشرانو نه نو راځئ چې د دې یو جلک ویډیو زه تاسو ته وښیم مطلب دې ویډیو له زه لږ اکسلیټر ورکوم چې تاسو دې لږ خوند واخلئ هغه نه پس به تاسو ته زه خبرې وکړم راځئ چې اوس ځو غره ته ګورګورو له ځو نو دا مخامخ اجۍ نه دغې ځای ته به خیږو غره ته او دې اجۍ نه به وړاندې مونږه یو څو نورې اجۍ کراس کوو او هغې نه پس به مونږ ته ګورګورو بوټي ونې هغه مونږ ته میلاویږي نو راځئ چې ځو دا اوس مونږه اولنۍ اجۍ ته راواوښتو دا د ټول نه چې غره کم اولنۍ اجۍ ده دې ځای ته موږ راوختو دې ځای ته چې راوخیږې نو کم ښکته علاقې چې دي هغه ټولې به تا ته ښکاره شي میداني علاقې چې کم ځای خلک فصلونه کوي میوې باغونه دا هر څه دې ځای نه ښکاره شي اوس دا مخامخ چې کم ښکاري دا دی کوبند بابا دا لاندې چې ښکاري دا پټي چې پکې تاسو ته ښکاري کوبند بابا دا دی ځای نه ښکاري دا موږ یو اجۍ وس کراس کړه اخوا موږ واوښتو دا مخامخ چې کوم ونې ښکاري دا ونې څه د خونانو ونې دي او څه پکې ډېر زیات بیکاز د ګورګورو دي د خونانو هغه ډېر زیاتې ووالې شوې کټایي د هغې وشوه د کټایي د وجې نه هم د کلایمیټ چینج هغه راځي او دې موسم کې د تبدیلیانې راځي دا چینې دي دا اوس ټل چینه دې ته ویلی شي دا چینه ده دا دننه نو دې چینې نه اوبه راوځي او دا چې کوم ښکته علاقې کې تاسو ته د اجۍ ته چې راوخه د ښکته علاقې چې تاسو ته ښکاري ډیری ټیسو چې شو ټیسو او ډیری دا علاقې دي دې دوو علاقو ته د دې چینو نه د دې غره کې چې څومره چینې دي هغې نه هلته کې اوبه ځي نو دا اوس مخکې دلته کې غټ ځنګل و دا ځګونه ټول ونې بوټي وو نو اوس زیاتر بوټي چې هغه والی شوي دي کټایي د هغې شوي ده نو لږ موسم صفا شوی دی غره کې تاسو ته دا تورې تورې چې ښکاري دا ګورګورې دي او خونان دي اوس د موږ د خونان سورو ته رالو لږ دمه شو او دې نه پس به موږ خیجو لږ نور مزل به کوو او ګورګورو ته به خیجو ګورګورې به کوو اوس د ښکته ملګري سره روان دي
مخکې به دومره زیات بوټي وو ګورګورې ډېرې زیاتې ونې به وي او موسم به هم ښه و ګورګورې به هم ښه ډکې وي نو ډېر زیات خلک به راتلو چې څومره هم د دې ځای علاقې دي څومره چې ښکاري تاسو د دې غره نه دې ټولو علاقو نه به خلک راتله په چکر باندې ګورګورو له او خلکو به داسې چل کو واړه که هغه لوی وو که هغه ماشومان وو ټول به انتظار کوو دې سیزن ته دا سیزن د ګورګورو چې شروع کېږي دا په جون کې شروع کېږي او اکثر به چټیانې نه وي نو ګرمۍ چټیانې چې دلته دې غریزو علاقو کې کېږي هغه په جولای کې کېږي ښکته میداني علاقې چې دلته په جون کې کېږي نو هلته به چټیانې وي دلته به چټیانې نه وي نو وړو به اکثر د اتوار په ورځ ټول واړه به راجمع شو او نو دا ټول غر به سو دا به ډکو هر یو ونې ته به کس ختلی و یو کس نه دوه درې کسان به ختلي او دا ګورګورې به راشو کولی او ښه مزیدار د دې ګورګورو دا کم تاسو به کښېنئ دا کانټه چې ورته ویلی شي غنه دا غنو دا مزې به هم اخیستلي ښه مزیدار ستنې به ورته وهلي او ګورګورې به هم شو کولی اوس ته ښکته علاقې چې تاسو ښکاري دا اوس اوچو او چې څومره علاقې دي خونان بابا اوچو بنو دا ټولې علاقې ښکاري دي ځای نه او دې ځایونه به اکثر کسان راتله دي اکثر به په دې ګورګورو کې مچۍ هم وي دا مچۍ ورته ویلی شي عصري مچۍ صحیح چیچل چې کوي هغه چې چیچل وکړي نو بیا داسې چل وي چې بس هسې وپړسېږي غوړې درکې اوري نو دا اوس دا هلک بر ورختلی دی او ښه مزیدار ځای به یې ملته دی چې کومه ګورګوره توره او ډکه وي نو هغه به بس یو هلک ور وختو نو بس هغه بیا دې نه راکوځي تاسو چې هغه به یې تشه کړې نه اوس یو بله خبره درته وکړم انټرسټینګ خبر دا ده چې درې قسمه خلک به دې ګورګور له راتلو یو به هغه قسم خلک چې هغه به د ګورګورې سر ته ورختلو بل به هغه چې هغه به لاندې ولاړ و او ګورګورې به راشو کولې او درېیم به هغه چې دا دواړه کارونه به نه شو کولی نو یا به ډانګې راواخیستو یا به کمرې راواخیستې او لاندې به یې څادر خور کو په کمر به یې ویشتو او په ډانګو به وهلو او شنې او سرې او تورې ټولې ګورګورې به پکې دغه کېدې راولېدې لاندې څادر ته نو دا به پکې خلکو ډېر بد ګڼلو نو ځکه چې ونې ته نقصان ورسي او شنې تورې ټولې پکې راوځي نو چې کم تورې وي نو خلک د هغه راشو کوي دا علاقه چې کم ده دا د ډېری غر دی ډېری غر دی نو دې نه اخوا طرف ته خیرآباد دی او بیا خیرآباد شاهآباد غلنۍ بیا ښکته علاقو کې اوچ شو اوسکی شوه بند شو ټیسو شو او خونان بابا شو او نور هم دا کم علاقې چې دي نور نومونه به ماله هیر شوي وي او تالاش دین اخوا تالاش علاقه ده خو هغه لږه لرې ده دې غرونو اخوا چې دا ټول غرونه کراس کړي نو هغې ځای نه هم خلک راتلی شي دلته خو مخکې به دا شوق ډېر مخکې به خلک تکړام وم نو دا پیدل مزل به هم ډېر کوو غره ته به هم ډېر راتله نو شوق به هم سیوا و ګورګورې به هم سیوا وي اوس دا هر څه ورو ختمیږي ونې هم والی کېږي او خلکو شوق هم ختمیږي نو دا هر څه به نایاب شي دا قدرتي ونې دي دا قدرتي ونې د په خپل راختلي دي او دا ډېر زیات عمر کلونو په کلونو باندې عمر دا اخلي چې دا غټېږي اوس دا ګورګورې چې کوم دی نو دا خو اکثر پاکستان کې خیبر پختونخوا علاقو کې کېږي کوم چې غریزي علاقې دي لکه هغې نومونه زه تاسو ته واخلم لکه کوهاټ شو پېښور کې علاقې شوې لور دیر شو چراټ شو مهمند شو ایجنسي شوه دا شان ټرایبل ایریا کې شو دا کوم چې قبایلي علاقې ورته ویلی شي وزیرستان کې ډېر زیاتې کېږي دغه شان زموږ د علاقه چې شوه دیر لور کې دا ډېری غره د دې ساینسي نوم څه دی بوټانیکل نیم یې څه دی مطلب نباتاتي نوم د دې څه دی چې هغه ساینس کتابونو کې هغه لیکلی شوي هغه دی مونوتیسا بکسفولیا دا د دې ساینسي نوم دی یو بله خبره به کوه زه تاسو ته ښیم چې دا صحت ته رسول ښه دي صحت دپاره هم ډېرې ښه دي خاص کر د چا چې معدې خرابوي او چې کوم د چا هضمه صحیح نه کېږي هضمې دپاره هم دا ډېرې ښې دي اوس آخره کې دا ویډیو زه ختموم په یو شعر سره وایي راشه که یې ګورې د وطن د غرو لمنې دي وایي راشه که یې ګورې د وطن د غرو لمنې دي شنې پکې نخترې تورې تورې یې ګورګورې دي